بیا د طالب په خلاف باندې د امریکا او د دنیا نور ملکونو د جنگ طرف ته بیایي. موږ د دې سټیج نه ورته وایو چې موږ په دا خاوره باندې مزید نور جنګونه نه غواړو، نه په افغانستان کې غواړو نه په دې وطن کې غواړو. علي وزیر په اول ځل د طالبانو په ګټه خبره وکړه. وایي د افغانستان اوسني حکومت پر ضد د پنجاب د هر ډول ډالري جنگ مخالف یو. دا چې پاکستاني ریاست ته څه اخطار ورکړی. جزئیات هم دلته ویډیو کې راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وخت په بنګال کې پتلونونه پاتې شوي وو، دلته په پښتونخوا په وطن کې دا ځل وجودونه پاتې کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ مخکښ غړي علي وزیر کې یوې سترې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پوځ ته د غله ډاکو او ستر قاتل خطاب کړی دی. علي وزیر په دې غونډه کې د پاکستان پوځ ته د خبرداري په ژبه ویلي تیر ځل د په بنګال کې پتلونونه پاتې شول، دا ځل به د انشاءالله په پښتونخوا وطن کې وجودونه پاتې کېږي. ته به دلته ایسارېږي او کابل کې دی چې د چای کومه پیاله څښلې هغه به درنه هېروو. د هغه په خبره په افغانستان او پښتونخوا کې نوره جګړه نه غواړي او د دې طرفدار نه دي چې دواړو خواو کې میندې بورې شي. علي وزیر وویل پاکستان لومړی د طالبانو ملاتړ وکړ، خو اوس د امریکا او غرب سره لاس یو کړی او د طالبانو پر ضد د یوې بلې جګړې میدان ګرم کوي. نوموړي وویل موږ ټول افغانان یو، ځینې مخالفتونه به زموږ ترمنځ وي، شاته مخکې به کېږو، خو ټول یو خلک یو. په افغانستان کې د طالبانو پر ضد او پښتونخوا کې د ډالري جنګونو خلاف یو. موږ بیا نه غواړو چې افغان ولس تاسو د پروژه‌ایي جنګ قرباني شي. هغه وویل کله چې تیر ځل د نیولو وروسته پولیسو سره هم نو راته وویل ښکاري چې ته د افغانستان سره مینه لرې، اوس به در سره ګورو. خو ما ورته وویل لږ مینه نه بلکې ډیره مینه لرم ورسره ځکه چې افغانستان زما وطن دی. علي وزیر زیاته کړه دوی فکر کوي چې په نیولو او گرفتارۍ به موږ وډار شو او خلک به آرامه شي، خو دا د یاد لري چې موږ له زندان څخه ډار نه لرو، لا پرې خوشحالیږو ځکه چې خلکو ته مو دا ذهنیت ورکوو چې دا ریاست ستا دښمن دی او ستا د غږ پورته کوونکو سره داسې وحشت کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.